محترم حاضرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت سلسلہ کی 13 ہفتہ غزوہ خیبر شروع شوی وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې په خیبر باندې حمله وکړي. یو خو الله تعالی د نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه سره وعده کړی وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذا. چې ټیک د حدیبیه کې تاسو عمره ونه کړی شوه، همدغسې واپس شوئ، احرامونه بیزې کولاو کړه او پروا مه کوئ. الله به تاسو له راتلونکي د عمرې کولو نه مخکې پراخي به درله درکړي، د مالونو او غنیمتونه به درکړي. او خیبر د عربو په ځمکه کې زرخیز ځمکه وه، کجوري پکې ښه په وافر مقدار باندې وي او پټي هم پکې وو، هر قسم سبزي په هغې کې کېدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته وویل چې خیبر ته به ځو. اعلان یې دا وکړو چې موږ سره به هغه کسان ځي چې کوم سره صلح حدیبیې ته تللي، کوم کسان چې موږ سره په مدینه کې وو او حدیبیې ته نه وتلي هغې به موږ سره نه ځي. که ځي صرف د جنګ په نیت به ځي، مال غنیمت کې به ورته څه حصه نه میلاویږي. نو دې وجه نه منافقانو رسول الله صلی الله علیه وسلم او په مؤمنانو باندې اعتراضونه شروع، چې ګوره تاسو زموږ څخه حسد او کینه لرئ، موږ له غنیمت کې حصه نه راکوو، یو ځان سم پرېږدئ. هغې جوابونه الله سورة فتح کې کړي، سيقول لك المخلفون الى مغانم لتاخذوها. رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان دا وکړ. نبی صلی الله علیه وسلم سره هغه صحابه چې کوم په حدیبیه کې ورسره هغه تیار شو. یهودیان مضبوطو قوتونه او طاقتونه ورسره وو، ځکه 10,000 کسان هره ورځ به هغوی راوتله د کورونو نه او خپل مشقونه به یې کول، او بیا به د هغې مشر وویل دا چېرته کېدی شي، هیهاته هیهاته، ډېره لرې خبره ده چې نبي صلی الله علیه وسلم او صحابه دې راشي او موږ نه دې د علاقې قبضې کېږي، موږ پوره قوت او طاقت ولای. عبدالله ابن ابي رئیس المنافقین هغه هم خط خیبر والا ته ولېږه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د صحابو نه اراده ده په تاسو باندې د حملې کولو، خو وی نه یېرېږئ، نه په روب کې راشئ، ځکه تاسو قوت او طاقت والای، مضبوط قلاګانې دې سره، اسلحې یې سره پوره ډېرې دي، مقدار هم د جنګیانو د سره ډېر دی. هغې بړکاول په جنګ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم تېر هفته کې وشو چې په مدینه کې سباع رضی الله عنه هغې پرېښودلو یا نومیلا. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خیبر طرف ته روان شو، هغه طرف تلو، رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې مزل کوو،
په دې کې یو صحابي دی عامر ابن الاکوع، هغه ته چا وویل چې ته موږ ته شعرونه ووایه، الا تسمعنا من هنهاتک. ځکه چې په لاره باندې سړی داسې اشعار وي جهادي شعرونه، یو خو دې اوښانو باندې داسې اثر کوي چې هغه کله د شعرونه اوري نو اوښان هم مزل کوي. بل په دې لاره چې سړی رواني تلاوت اوري یا دینی اشعار اوري نو سړي باندې داسې اثر کېږي چې په دې مزل باندې پوهېږي نه، دا ورته لنډېږي، تکلیف ورته بیا نه محسوسوي، ځکه ذهن یې هغه طرف ته متوجه. دې وجې نه صحابو به په جهاد کې دا شعرونه به ویل. نو ایسته د عامر راکوز شولو او شعرونه یې شروع کړو: لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. لولا الله که الله موږ ته هدایت نه وی کړی، ما اهتدینا موږ به هدایت نه وی حاصل کړی. موږ تاسو ته چې الله عقیده را نصیب کړې ده او د قرآن سنت په دې باندې الله زموږ ستاسو ذهن کولاو کړی، دا د الله توفیق دی، د الله مدد دی. ډېر داسې علما شته چې هغوی ځان ته غټ غټ القاب ورکوي، جامع المعقول او جامع المنقول او غټ غټ القاب. الله ذهن نه دی کولاو کړی قرآن او حدیث ته، بلکې د هغه ذهن بند دی. دا د قرآن او د سنت تابعداري هغه ته فتنه ښکاري، هغه ته نقصان ښکاري. یو تن دې راولګي د الله خبره دې ومني او د رسول الله خبره دې ومني، د امام د عالم د مذهب په خلاف کې دې په هغې پسې لاړ شي، دې ته فتنې وایي. دا فتنه ده، الله یې ذهن نه دی کولاو کړی. که دا فتنه وی نو ولې الله تعالی صحابو ته صرف قرآن ورکړی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث ورته ولې ورکړي؟ یا د دې ستا د مذهب نه یا د ستا د تنظیم نه یا ستا د جماعت نه مخکې دا کسان په څه باندې وو؟ همدې قرآن او سنت تابع وو، هغوی په فتنه کې دي. الله یې ذهن نه دی کولاو کړی، زموږ ستاسو ذهن الله کولاو کړی. یاره د قرآن او سنت تابعداري په موږ تاسو لازم ده. د علماو احترام په خپله کوو په خپل ځای باندې. هغه امام ابو حنیفه دی او که احناف علما دي، که امام شافعي دی، که شوافي علما دي، که امام احمد دی، حنابله علما دي، که مخکې زمانه کې نیکان علما تېر شوي او که دې زمانه کې نیکان علما دي، د هر مذهب سره تعلق لري، احترام او اکرام به کوو. قرآن او سنت په مقابل کې به د هغوی خبره شاته پرېږدو، الله او رسول به ترې مخکې کوو. دا ذهن الله تعالی موږ ستاسو کولاو کړی. پاتې شو اوس ابترا چې خلک ویرلې حدیث د علماو تنقیس کوي، بېعزتي کوي، بې احترامي کوي. دا پراپګنډې دي او د حق نه د منع کېدو دپاره یو چال او طریقه هغه دا ده چې د مقابل په خلاف کې به ته پراپګنډې به کوې، تهمت به لګې، بېځې حقیقت کې هغسې نه وي، ته به د هغه نه خلک رامنع کوې. موسی علیه السلام حق نبی او ښکاره معجزات الله ورکړي وو. الله ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات. موسی علیه السلام ته ما 9 ښکاره معجزې ورکړې وې. امثال یې وغورځول، مار ورته جوړ شو. دیو جنا
فرعون مقابله د پاره ساحران راوستي وو په تعداد ساحران ځکه قران نه معلومي چې فرعون په ټول مصر کې کسان اولیګل چې کم کم ساحر ته ملاو شوی دی راوسته ځکه فرعون نوار خطر د موسی علیه السلام مقابله د پاره راوختل او کسانم تویلی وبس في المدائن حاشرین یاتوک بكل سحار علیم کسان اولیګا تا ته غټ غټ ساحر پویا ساحر بدل راولي او د فرعون ګمان هم دا و چې دا موسی علیه السلام به زه پړ کما د خلکو ټول په مخ کې چې پړ شو بیا به د دعوت اثر نه کوي خو هغه فرعون ساحران چې راغله موسی علیه السلام چې تمساح وغورځوله هغې ته پته ولګېده چې دا موسی علیه السلام حق دی ایسته په ایمان راوړه مخکې د هغه فرعون ته په ذهن کې غورځولي وو چې موسی علیه السلام او هارون دا ساحران دي ډېر پوه دي ستاسو نه حکومت قبضه کول غواړي ستاسو دین بربادول غواړي د هغې ذهنونه هم ساز کړي دا قصې نور معجزات دي لیکن فرعون دونه مقابله کړې وه د موسی علیه السلام چې قرآن کې الله وایي چې د فرعون کې وما آمن لموسی الا ذریة من قومه په ټولو فرعونانو کې موسی علیه السلام 40 کاله دعوت کړی 40 کاله بل قول مطابق 80 کاله دعوت موسی علیه السلام فرعونانو ته کړی او په ټولو فرعونانو کې 3 کسانو ایمان راوړل یو آسیه چې د فرعون ښځه وه موسی علیه السلام ایمان راوړل قرآن کې الله د هغې درجه او کمال ذکر کړی مؤمنان د پاره الله په مثال کې بیان کړی دا امرات فرعون او دویم دې فرعون ترسي او رجل مؤمن قرآن کې الله ذکر کړی هغه په موسی علیه السلام ایمان راوړ او موسی علیه السلام سره کلک ودرېدو تر دې چې فرعون اراده وکړه د هغه د وجلو الله تعالی استبچ کړو فوقاه الله سیئات ما مکروا الله ته بچ کړو او یو د فرعون خازنه وه راشده چې د هغې د لور خدمت به یې کوو عام انځه وه هغې نه الله توفیق ورکړو په موسی علیه السلام باندې د ایمان داسې ایمان یې وله ورکړو چې کلکه ودرېدله په موسی علیه السلام باندې فرعون هر قسم سزاګانې وله ورکړې 4 بچي دا وه کړی سور کو ګرم تیلې پکې واچول وی خوټ کول اول یو له بچي راوسته یو بل خو تیل کفر وکړه که نه یې دا ورته ورچوم هغه نه کفر نه کوم درې واڼې وله مړه کړه اخر کې ماشوم د دې په غېږ کې و هغې ته ونیو کړي کې ورغورځولو د دې په زړه کې لږ تردد غوندې کې راغی د دې زوی د شفقت د وجې چې اوس دا ماشوم بچی دی دا راله ورته غورځوي نو لږ غوندې کې تردد یې راغی چې راشه ظاهر کې کلمه د کفر ویې وه د دې دپاره چې یاره زما دا بچی دی دی اور نه بچي هغه بچي ورته خبرې وکړلې د دې وجې نه حدیث کې راځي څه ماشومان دي په کوټیوالي کې خبرې کړي لکه یو دا ماشوم ورته ویې ویله یم اورې ویې نه دی په دین باندې مضبوطه شه الله تعالی په دې باندې تا ته اوچت نعمتونه تیار کړي دي بچی یې وله ورغورځوه اخر چې دا ورغورځوله نو دې فرعون ته ویله زه اور ته مې وغورځوه
خو یو مطالبه کوم دار له ومنه هغه سیدا تاسو ما خدمتونه کړې دي زما د لو خدمتونه لري کړې ایو مطالبه بدله ومنه هغه چې کله یې کړی ته ورځول او زمو سوځیدل نو زموږ د دې ټولو اړو کې راجمه ته په یو ځای کې دفن کړ چې د قیامت پر ورځ د یو ځای نه راپورته شو هغه څنګه دا بل لزم وکړ نو هغه شهادت هغه تور کړی شو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې معراج ته تلو په یو ځای باندې ورتیر شو ډېر به انتهایی خوشبوئی محسوسه کړ ناشنا پوښتنه کوي دا څوک دی دا خوشبوئی د څه شي ده هغه دې چې ماشتا او دا هغه د بچو دفن دلته شوی دی دا د هغې د خوشبوئی اثرات دي ګوره چې څلوېښتو کالو کې په موسی علیه السلام په فرعونیانو نه د 3 کسانو ایمان نه و او دا ټول فرعونین قرآن کې دي لاړه په کفر باندې نو د موسی علیه السلام مقابله څه په دلیل کوله موسی علیہ السلام سے مقابلہ پر دلیل نہ ہوا موسی علیہ السلام سے مقابلہ پر پراپیگنڈا ہوا موسی علیہ السلام کے خلاف میں پراپیگنڈے کولے دا ستاسو لار لیکن دین برباد ہے یذهب بطریقتکم المثلا عوام خلق په دین باندې خپه کېدل هغه ته به دین وړاندې کوو دا ستاسو د پلان نکاح دین برباد ہے او حکومت والا چې کوم هغه ته ویل یظهر فی الارض الفساد موسی علیہ السلام د ځمکې کې فساد او انقلاب راولي هغه دا پراپیګنډه ولګول د دې لپاره چې څوک په سلاړ نشي الله فاستخف قومه فاطاعوه فرعون خپل قوم بوقوف ساتل او هغه کې تحقیق نو چې سوچ کړی چې رښتیا موسی علیہ السلام دا کارونه کوي که نه کوي بغل چې فرعون ته څه ویل په هغې پسې لاړه دنیا هم برباد شو آخرت هم برباد شو الله وی النار یعرضون علیها غدوا وعشیا سار او ماښام ټیم کې په عذاب ورپېښېږي او په ورځ د قیامت باندې ویلی کېږي به ادخلو آل فرعون اشد العذاب دې ته پراپیګنډې وایي اهل حقو په مقابل کې خلک مقابله چې کوي په پراپیګنډو په ذریعه باندې کوي نبی صلی الله علیه وسلم په مکه کې 14 کاله دعوت وکړو د مکې مشرکانو هغه سره مقابله نه شو کولای په دلیل کې په دلیل سره څه کړه دلیل سره مقابله کړه نبی صلی الله علیه وسلم په خلاف کې هغه پراپیګنډي کولې کله ویل دا لیوانه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لیوانه ویل زمام بن ثعلبه دا د شنوءه قبیله وو دوی زما کې تر عالم په نیت د عمره ویلي کې ماته مشرکان کې ناست او ماته کویل رسول الله صلی الله علیه وسلم کعبه سره ولاړو مونږ یې کوو وراتې ویل چې ګوره دا لیونه دی دا خواته ورنشي ولې موږ تاسو چې څوک وایي چې هلکه دا لیونه دی موږ د لیوني ویزان ساتو چې هلکه کنځلې راته ونه کړي ګزار را باندې ونه کړي ردې بدې راته ونه وایي څه ضرر راته راونه رسوي هغه طرف ته به سره ورځو کله چې ما ته دا وویل خو چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم وکتلو ډېر ډولي ځوانۍ کې ځواني وه جمال او ښایست الله ورکړی وایي ما ځان څه ویل چې راشه ما ته اصل د پیرانو دم معلوم دی د لیونو دم راته معلوم دی ور به شم په ده باندې به دم واچوم کېدی شي الله یې په دې دم باندې روح کېږي هغه سړی بېهوښ شو په رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زه ورغلم نبي صلی الله علیه وسلم ته کېناستلم په دې نیت چې زه په دم واچوم وایي ما ورته وویل چې ما ته ګوره یو دم معلوم دی د لیونو او دا خلک وایي ته لیونی
زه در باندې دم اچوم خو ګوره اجرت او مزدوري هم دننه غواړم ولې کله کله یو سړی دمګري له دې وجه نه ورځي چې پیسې رانه غواړي شته دی راسم زه دنه پیسې هم نه غواړم عوض هم دننه غواړم صرف د الله رضا مې غرض ده چې الله تعالی صحت درکړي ډېر ښکلې ځواني او جمال دې الله درکړی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویل چې ټیک ته ما دم کا دا غي نه وکړ ما خبره واوره د اخلاق دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم ته څوک راغی موږ ته څونه کنځلې وو زته لیوانه ښکار پاتہ رسول الله صلی الله علیه وسلم بیل ډیر خبره ما دم کا اول زما خبره واوره رسول الله باندې دم واچو وی نبی صلی الله علیه وسلم دا خطبه شروع کړه ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره دې خطبه کې د نړۍ فصاحت او بلاغت ته یو رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثر دا خطبه بیان کوم کوله عام ټیمون کې به ویل نکاح به تړل دا غي په سر کې به دا ویل کله چې دا خطبه د واوریدل نو دونه اثر په وشو چې دا په دلیوانو خبرې نه دي او ته ویل اعد علی کلماتک دا خبرې ته ما تبه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دوباره خطبه وکړه ویلي والله قسم په الله چې داستا کلمات د فصاحت او بلاغت د دریاب یخت رسیدلی دي دا د لیوانو خبرې نه دي دا د شاعرانو خبرې نه دي روغت کلاس کی رسول الله صلی الله علیه وسلم سے باغزے باندې بیعت کو ایمان او اسلام مکی مشرکان و رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل کې پروپاګاندا وکول خبر وانه یو بل صحابي دی د یمن دی د دوس قبیله دی طفیل ابن عمرو الدوسی هغه عمره ته راغی نو مکی مشرکان هغه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق ویل چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم کاهن دی دا په خلکو باندې جادو کوي کیو چې د ځان تابع دي او غرض یې دا چې خپل ورنشي ځکه مکی مشرکان اتفاق کړو قرآن کی اللہ ذکر کری على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عزين مقتسمين داو چې مکی ته څونه لارې د بار نه راغلي وي او خلک به عمرې له راتله یو ځای نه او د بل ځای نه او د بل ځای نه دیو کسان مقرر کړي وو په هغه ځای کې به ناست وو اول به چې څوک راغی دیو به ځان سکي نه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق پرتا وګونه ډکړه چې رسول الله له خوا کې ورنشي اول کې خبرې غړي وړي وي مشرکان اتفاق وکړي یو خبره وکړو یو بسره تضاد نه نو دی وایي چې رااله مواله مکه مشرکان وګونه ډکړه په ما دون اثر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مانځه ته ولاړو بما په حکومت کې کوتي ورغلي د دې لپاره چې چرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره وانه دی وخت کې ډېر کسان حق اوریدو ته تیار نه وي یاره حق منغواو او خلک یې منکې نه دي نه ولکه دی وخت ترجمه کیږي تفسیرونه د علی حدیث ما اوري بیانونه د هغه ما اوري دا غیله ته پوښتنه مکوئ دا غیله خواله مو ورځي چې ته تفسیر وانه وري بیان وانه وري نو ته به د حقیقت الحال نه څه خبر شي چې یو کومه خبره ته دعوت ورکړي او چې کله دی واورېدو تا ته به پته ولګي دا کومه خبره ته دعوت ورکړي دې وجه نه دی بندیزونه لګي چې ورته ارچا تفسیر بم نه ګوري ارچا کتاب بم نه ګوري هغه معبود کتابونه بس دی مطالعه وکړي دسي ساتي
لکه دا اسب به مخکې وي اوس خو کمې شوې مخکې به دا اسب و هغې ته به کانپټۍ به یې لګولې وه د غوږونو ته او د سترګو ته دې کانپټۍ کې مقصد یې دا و چې بل چا اوازونه وانه وري او په دې سترګو چې سیده روانې اخوا دې خوا ونه ګوري بس په هغه کوم طرف یې چې بوځي په هغه طرف به بوځي او که دا دې لرې کړه د سترګو نه دې پټۍ ته لرې کړي بیا خوار شي نه نو دیم دقسې وایي چې یاره دا زموږ افراد دي کانپټۍ د بل دې نه اوري چې موږ ورته څه وایو بس ځان نه کیسې هغه ورته کوو بس دې ورته سبحان الله وایي ځکه د حقیقت نه خو سړی خبر نه وي کله چې سړی د حقیقت نه خبر شي بیا په دقسې قصو او په دقسې خبرو باندې بیا رد کوي چې دا اوس غریب په کومه درجه کې پروت دی په کوم شي کې پروت دی بعضې کسان خپلو ملیانو ته بعضې قصې وکړي د شیخ عبدالقادر جیلاني و یاره شیخ عبدالقادر جیلاني اراده وه د کعبې ته د تللو د طواف دپاره وی الله وله کعبه کور ته راوستله او هغه د شیخ عبدالقادر جیلاني د ځای نه وګرځېده او بیا وایي ګوره دا عشق دی په دې باندې هر یو تن نه پوهېږي مونږ یې په دې دي الله مونږ پوهېږی نه عشق نه دی دا کفر دی شرک دی محمد رسول الله په صلح حدیبیې کې مدینې ته راځي په یو 3 میله کې اخوا 15 میله کې دي اخوا یا 7 میله کې دي اخوا کعبه ده رسول الله 15 ورځې په حدیبیې کې ناست دی احرام په حالت باندې او کعبه له نه راځي چې ما دلته طواف وکړه اے د الله نبی مکې مشرکان دې نه پرېږدي زه تعالی راغلم او شیخ عبدالقادر جیلاني نه راځي او دا بې عشق دی صحیح د عشق کې بیا سړی دقسې ړوند دي چې نه خبر نه نو غرض هم دی چې یاره د حق نه څوک خبر نه شي د بل وانه اوري دماغ یې چېرته کولاو نه شي نو دې وجې نه وصیتونه ورته کوي دا صحابي وایي زه چې رالم وایي په ما دونه اثر وشو غوږونه مې بند کړل په طواف کې وایي بیا مې الله زړه کې دا راوستله چې ګوره ته خو مشر یې شعر باندې پوهېږي په کهانت هم پوهېږي په لیونو خبرو باندې پوهېږي ولې دې دا غوږونه بند کړل چې غوږونه مې کلاو کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم تلاوت کوه چې وا مې اورېدو په ما باندې سم دوار اثر وکړو اثر به در باندې لګېږي چې ته په حق خبره خو واورې که نه چې اورېدلې دی نه ده څه به اثر در باندې وشي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کېناستلم نبی صلی الله علیه وسلم سم چې خبره وکړه هغه راته اسلام متعلق خبرې راته وکړې په اسلام کې داخل شو لاړو خپل قوم ته دعوت دپاره داخل شو په ایمان کې نو مکې مشرکانو رکاوټونه جوړ کړي وو چې څوک رسول الله ته ورنشي دې وخت کې د حق مقابله خلک په پراپګانډو باندې کوي چې یاره عام خلک دې ته ورنشي هلې هیڅ څه ستاسو موږ هم لولا الله ما اهتدینا الله توفیق ته چې زموږ ذهن یې کلاو کړي خبرې ته زموږ ستاسو دعوت قرآن ته دی راشي د قرآن ومنئ د سنت ومنئ د علماو احترام کوئ هغه هر مذهب سره تعلق لري چې صحیح عالمي د هغې احترام به موږ تاسو لازم دی د هغې بېزتي به نه کوو بې احترامي به نه کوو خو خبره بیا د قرآن او حدیث په مقابل کې پرېږدو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دا تلقین کړی حدیث کې دا راځي عمر بن خطاب یو ځل تورات نسخه راواغېستله او غرض یې دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به واوري هغه دې کې صحیح وه راته ووایي دا صحیح ده که کومه خطا وه نو راته ووایي چې دا خطا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر سخت غوسه شو مخ یې تک سور شو ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې غوسه شو دا مخ به یې دونه سور شو ته وایي چې انار دې پکې زبېښلي ابو بکر صدیق زر عمر ته ویل عمر خیال نه و
هغه له عمر واسه کلت کوم مور دې ګورا شه رسول الله ته نو ګوري د حسینه څونه سوچوي او تا تورات باندې سر کته کړه دی په دې کې زر عمر رضیت بالله ربا وبالاسلام دينا دا کلمې ویل خذ بغضب الله وغضب رسوله په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسبق قلار شو او ته ویل ګوره ته تورات وې لو بدا لكم موسى دا موسی علیه السلام سره ژوندې شي لما وسعكم الا اتباعي دا تابعداري تاسو له جایز نه ده زما تابعداري وکوي او هغه ول زما تابعداري کوي موسی علیه السلام خبره د قران او حدیث په مقابل کې ټیک نه ده دیو جن علماء شرع لم قبلنا د مخکینو علماء چې کوم شریعت ته هغه د قران او حدیث سره مخالف په اتفاق ته علماء هغه حجت او دلیل نه ده دې زمانه کاته علماء راغلي هغه کار خبره د قران او حدیث نه خلاف کړي ده ولې به موږ پاږي پسې قران او سنت پسې ولې نه شو هغه پسې به موږ ګرځو په دې وجه دا موږ تاسو له شکر پکار دي چې یا الله قران او سنت تابعداري دې موږ ته آسانه طریقه را نصیب کا غټ کسان دي غټ علماء دي خبره مدا کول هغه ذهن الله نه کلاو کړي تبو ته قران او حدیث وي ګور صحیح بخاری کې دا حدیث راغلی اب تا تزر په مقابل کې یو عالم قول به پیش کی پلانکی عالم سے پلانکی کتاب په حاشیه کې دا لیکلي دي الکه پلانکی عالم پلانکی کتاب پلانکی اشعار هغه حاشیه د رسول الله د قول سره موافق ده او مقابله وسه کولای شي ډیر د څه کسان شته شکر تاسو له کول پکار دي چې هغه ته ګور الله د څه وایي قران کې دا دی الله وایي محمد رسول الله د څه وایي هغه به تاسو وایي زما اغا صاحب هغه دا خبره کړې ده زما اغا صاحب خو پوهیږي بس په قران او حدیث کې پاک په رواني هغه په کوم تربوت په پوزیږي با دې غریب زین الله نه دې کلاو کړ ما ته الله اغا نه دی را لګي ما ته الله پیر نه دی را لګي ما ته الله قران را لګي او رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث را تر لګي دا غي تابعداري وکړو امام بونی په چې امام شوی دی قران او سنت په تابعداري شوی امام مالک چې امام مالک شوی دی قران او سنت په تابعداري مالک شوی دی دیو جن څلور وانه امامان دا خبره کړې ده چې اصل حدیث په کومه مسله کلم چې سید اسراء دا بس موږ مزدي دا د امام صاحب خبره ده بلم ده احترام او قدر په ټول ساتي دې ته پراپګاندا وي دیو جن پراپګاندا په څه بنوځي ها خبره به اول د چا څه حق خبره او موږ ته قبله او چې چا څه حق نو هغه خبره به پریدو حق پراخو او د چا په پراپګاندا په څه بنوځي هغه دی وخت کې غټ رکاوټ هم ده الیدي څه په خلک څوک یې را خوارج دي زمون امامانو ته کافر وایي او زمون مشرانو ته کافر وایي ته کوم الیدي امام ته کافر وایي ته خو یو خایا چې امام حنیفه ته امام شافعي ته امام مالک ته امام احمد ته یا د احناف کوم علماء ته کافر وایي ته خو یو خایا کوم یو دی یا په دې وخت کې چاته کافر ویل او کافر نه وای چاته دونا احتیاط تا کوي چې وی الکه معین ته کافر نه وي تکفیر د معین باندې کوي بلکې د سیوای کې چاته عقیده و دا عقیده و دا عقیده و په دې باندې سره د اسلام نه خارجيږي اگر که عقیده په یو کس کې موجوده وي هغه ته نه وي چې دا کافر دی هغه دا عقیده د کفر ده اوس دې دیو کنه ده تعین معین ته کافر نه وي خدا صرف رکاوټ پیدا کول چې رسول دی خبري وانه وي نالي حدیث یو عالم تک حنفی کی شافعی کی مالکی کی حنبلی نو ته کافر وي نو ته کافر وي بلکې دا اقوال اهل حدیث چې دلایل په لحاظ باندې نسبت مضبوطی هغه راخلي او دا غي په مقابل کې چې د نور چا دلایل په نسبت باندې خبره کمزوري هغه بریږي غیر د فرق نه دا دی دې ته پراپګاندا وایي دې پراپګاندا باندې هغه خپل
هغه عقیده مخکې بوزي او د حق نه خلکو ته رکاوټ پیدا کوي. دیو وجه نه موږ تاسو نه پکار دی په پښتو کې متل دی چې چا درته وویل چې غوږ د نه سپي ویوړو، اول د خپل غوږ وګوره بیا په سپي پسې منډې ووهه. غوږ د نه رښتې سپي وړی پسې منډه کړه، او که غوږ در پسې سپي پسې منډې مه ووهه. یو سړي ته چا ویل غوږ د نه سپي ویوړو، هغه پسې منډه منډه منډه. په لاره کې یو سړی ورته راغی و چې پسې منډې وې، اول د سپي نه غوږ ویوړو، هغه غوږ خو تا پورې دی، هغه چې غوږ وکتو بلکل غوږونه رو. هغه چا چې ورته ویل چې سپي ته نه غوږ ویوړو، هغه پسې منډې شروع یې کړلې. اول غوږ وګوره بیا پسې منډې وړو. دې وجې نه چې څوک درته وایي پلانکی داسې دی، اول د دې تحقیق او معلومات وکړه چې رښتیا داسې دی که نه دی، بیا د هغې نه بعد هغه خبرې پسې وروستو بیا ځه. د دې دپاره چې چېرته موږ د حق نه منع شو. د دې وجې نه دې صحابي دا شعرونه ځان سره ویل لولا الله ما اهتدینا، د الله توفیق نه وی موږ ته ما اهتدینا، موږ په هدایت نه وی. ولا تصدقنا ولا صلینا، هم صدقې ورکړې نه مونږ ورکړی. دا موږ تاسو چې دا څونه اعمال کوو دا د الله په توفیق دي. ګوره دې وخت کې دونه انسانان موجود دي چې هغوی لا قرآن اوسه پورې اورېدلی نه دی. یورپي ملکونو کې دا کوم چې نسوارا دي، کوم هندوان دي، د قرآن یې اورېدلی نه دی. ولې طلب یې نه دی کړی چې یاره دا لفظي قرآن واوري چې په دې کې الله څونه اثر ایښی دی. هغه معنا مطلب فیدل هغه وروستو خبرې دي. الله تعالی موږ تاسو توفیق د ایمان پرې راکړو، ایمان هم پرې راوړو، او د هغې په مقاصد او په اغراضو ځان پرې کولو کوشش هم هغه کوو. الله دا اراده موږ ته په زړه کې واچوله، او د هغې اعمال چې دي په هغې باندې عمل کولو توفیق یې راکړو. دا د الله فضل دی په موږ تاسو. کوم زړه کې به مې یو اراده وي د هغې په وجه باندې به الله خوښه شوي نه، دا توفیق یې راکړی. ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینة علینا، وی الله موږ باندې سکینه نازله کړه. ان الاولا قد بغوا علینا، دې مشرکانو زموږ خلاف کړی دی. اذا ارادوا فتنة ابینا، کله چې دیو اراده دي او فتنې وکړي موږ ته انکار کوو چې دې کې موږ تاسو ملګري نه. وبالسیاح عولوا علینا، او دیو یو بل ته دعوت ورکړی دی زموږ په خلاف باندې. بالسیاح عولوا علینا. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شعرونه واورېدل ویل من هذا السائق، دا سائق څوک دی؟ شعرونه چې وایي نو ته وویلی شو چې د الله نبي دا عامر بن الاکوع دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل یرحمه الله، الله دې په ده باندې رحم وکړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت صحابو داسې معلوم کړی چې جهاد په سفر کې به نبی صلی الله علیه وسلم چاته یرحمه الله وویل یا یرحمک الله به ورته وویل خصوصي، دا به د هغه شهادت ته اشاره وه چې الله تعالی به دله شهادت ورکوي. الله به له خبر ورکړی چې دا به شهید کېږي، د هغې په بنا به هغې ته اشارات وکړه. دې د وجې نه عمر بن الخطاب ورته سم دواره وویل چې یا رسول الله الله متعتنا، لږ به دې موږ ته په پیاده راکړی، زر شهید شوی نه وی، لږ ژوندی وی او دغسې پیدې م ترې اخیستلی وی. همدقه عامر بن الاکوع وروستو راځي په دې خیبر کې به شهید شو. خپل ګزار کافر یې پرې وبیسته، پرې راتاو شو، په هغې باندې شهید شو. په لاره باندې د اشعار یې ویل او مخکې تله. بیا وروستو واقعات انشاءالله کوم تېر هفته کې مړه ژوندي هغه به بیان کړو. الله دې موږ تاسو د صحابو سره ملګري کړي، والله دې مرګ نه وروسته زموږ روحونه دې یو ځای کړي، او په میدان د محشر کې دې الله موږ سره جنت کې یو ځای کړي. والله دې موږ تاسو ته معاشره د سنتو برابره کړي چې سنتو مطابق عمل وکړو. سنتو باندې الله پوهېږي او قرآن او سنت باندې دې الله موږ تاسو پوهېږي چې په هغې عمل وکړو.
دا اختلافات او انتشارات ته الله سبحانه وتعالى ختم کی اخر خاتمه دې الله سبحانه وتعالى په ایمان کی عذاب قبر او عذاب جهنم دې الله متعال ساتي. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سكون برابر في نفس السورة.